د پاکستان ورزشي چارواکي د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي او کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګونه او د 2014 کال په شلاوریزه نړیوالو لوبو کې د ویسټ انډیز په وړاندې د دوی بری د ستاینې وړ ګڼي. وایي که افغان لوبډله په همدې ډول مخته ولاړه شي په راتلونکي کې به د ډیرو لپاره خطر جوړ شي. د پاکستان د پنجاب صوبې د سپورت مشر محمد حفیظ بگتی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل د افغانستان د ټیم لوبې ته په کتو داسې برېښېدله چې یوه نړیواله تجربه لرونکې لوبډله لوبه کوي. دا لومړی ځل و چې دوی په شلوریزو نړیوال لوبو کې برخه واخیسته. زه فکر کوم که ستاسې د کرکټ لوبډله دغه شان کوشش وکړي نو زما په اند ټولو ته به خطر پېښ کړي. د 2014 کال د کرکټ په شلاوریزه لوبو کې افغانستان د 10 غوره لوبډلو په قطار کې په خپلو لوبو سره او د شلاوریز ورلډ کپ اتل ته په ماتې ورکولو سره په هیواد کې دننه او بهر د خلکو پام ځان ته راواړولو. د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی یاسر خان هم وایي چې د افغانستان ټیم نن سبا په نړیوالو میدانونو کې ډیر ښه ځلیږي. څنګه چې زه ګورم کنه الله تعالی فضل دی وخت کې افغانستان ټیم ډیر ښه روان دی. څنګه کوالیفاینګ راوند کې هغې څنګه پرفارمنس ورکړو، هغې نه پس بیا ورلډ کپ کې ویسټ انډیز غوندې ټیم راوکول، لکه دا ډېر غټ اچیومنټ افغانستان ټیم لپاره. زه ډېر اپریشیټ کوم هغې. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر کرکټ پوهان هم د افغان لوبډلې وروستۍ بریاوې ستایي او وایي چې په نړیوالو شلاوریزه لوبو کې د ویسټ انډیز په وړاندې د افغانانو بریا د دوی د راتلونکي لپاره هم ډیره مهمه ده. له دغه کرکټ پوهانو له ډلې څخه احتشام آزادۍ رادیو ته وویل لکه څنګه چې افغان لوبډلې په شلوریزو نړیوالو لوبو کې لوبه وکړه او د ویسټ انډیز په شان پیاوړې لوبډله چې وروسته بیا اتله شوه هغه یې ماته کړه. دا نه یوازې د افغان لوبډلې د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده بلکې د دې لوبډلې مینوال هم زیاتوي. د افغانستان د کرکټ لوبډله ښه راتلونکی لري. د پاکستان ورزشي چارواکي د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي او کرکټ پوهان په داسې حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پیاوړتیا خبرې او ستاینه کوي چې د دغې لوبډلې پاکستاني روزونکي انضمام الحق له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې خپله لوبډله یې ورته اړتیا لري او دا یوه ملي مسله ده چې باید ارزښت ورکړي. خو د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې انضمام الحق د خپلې پریکړې واک لري او افغان لوبډله اوس په داسې یو موقف کې ده چې هر روزونکی ورسره ملګرتیا ته تیار دی.